السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه زبردسته ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو چې ده قدرمن لیدونکو د انګلیسي زمونې په اړه ده. په نننۍ ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته د انګلیسي ژبې ټوټل 12 زمونې در پیژنو. نو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته همدا ډاډ درکوم که ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ په صحیح ډول نو تاسو به انشاءالله د زمونې په برخه کې ستونزه او مشکل ونه لرئ. درومو مثال ویډیو پیل کوو. لومړی تاسو وګورئ د زمونې په مقصد او مفهوم د ځان پوه کړو چې زمونه خپله څه ته ویل کیږي او څه مقصد دی ترې. دلته په انګلیسي تعریف هم راخیستی دی، دلته تاسو دا هم کتلی شئ. زمونه په حقیقت کې خپله وخت یایي د وخت په معنا ده، خو دلته د کوم د زمونې لفظ چې دی د لاتیني ټیمپوس کلمې څخه اخیستل شوی دی، خو معنا یې په خپله وخت ده. عین زمونه موږ ته فقط وخت ښیي. په دې ډول وخت چې یو کار مثال په جاري وخت کې دی، عین مثل جریان په حالت کې د یو کار ترسره شوی دی، په تیر وخت کې د یو کار مثال په آینده کې بیخیږي، په راتلونکي وخت کې دی. همدې وخت فرق چې د کار په کوم وخت کې دی، د همدې توپیر د همدې فرق موږ په زمونه باندې کوو. که موږ په انګلیسي ژبه کې خبرې کوو نو باید موږ سره وخت په نظر کې وي چې زه په کوم وخت نه خبرې کوم. نو که موږ تاسو زمونې نه وي زده نو موږ تاسو بیا په انګلیسي ژبه د وخت توپیر نشو کړی. دا خو د زمونې تعریف و، فقط د زمونې عمومي پیژندګلوي وه. اوس پرې راشو په دې کې به هغه زمونې هم تشریح کړو چې کومه زمونې دي او په کومو کټګورۍ ویشل شوي دي، هره زمونه څه مقصد لري، په کوم وخت کې له هرې زمونې څخه موږ تاسو استفاده کړی شو په انګلیسي ژبه کې. په عموم کې زمونې چې دي په 3 کټګورۍ یا په 3 برخې ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې ده په دې کې بیا زموږ سره پریزنټ ټینسز شاملې دي چې همدې ته جاري زمونې ویل کیږي. یعنې دا هغه وخت ښیي چې کوم په جریان کې وي، جریان حالت کې وي. په دویم قدم کې زموږ سره بیا فاست ټینسز دي چې دا بیا تیر شوی وخت ښیي، یعنې تیرې زمونې هغه کارونه چې کوم څه شوي وي، ترسره شوي وي په یې په اړه بیا موږ په دې نه څرګندونه کوو. دریم نمبر کې فیوچر ټینسز دي، دا بیا هغه زمونې دي چې کوم څه چې په آینده کې پیښیږي، یعنې راتلونکي وخت باندې دا خبرې کیږي په دې کې. که همدا 3 ډوله زمونې دي په عموم کې په همدې 3 برخو کټګورۍ ویشل شوي دي. اوس به راشو له همدې څخه وروسته په همدې به رڼا واچوو چې په دا هره کټګورۍ کې څو زمونې شاملې دي. مثال لومړی راځو هغه زمونې ته پریزنټ ټینسز ته چې مثال جاري وخت څرګندوي، هغه کومې دي. لومړی پریزنټ کټګورۍ کې تاسو ګورئ سمپل پریزنټ ټینس تو، په دویم نمبر کې په دې کې پریزنټ کنټینیوس ټینس تو، بیا مثال زموږ سره پریزنټ پرفیکټ ټینس تو او څلورم نمبر کې پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس تو. دته بعضې خلک پریزنټ پرفیکټ پروګریسیو ټینس هم وایي. اوس به راشو مثال دا خو د جاري کټګورۍ زمونې وې. اوس به راشو د فاست هغه زمونې چې تیر شوی وخت ښیي چې پای کې کومې شاملې دي. به هم زه تاسو ته اوس وښیم. تاسو دلته وګورئ. لومړی زموږ سره په دې کې فاست کټګورۍ کې سمپل فاست ټینس تو، دویم نمبر کې فاست کنټینیوس ټینس تو، دریم نمبر کې بیا زموږ سره فاست پرفیکټ ټینس تو، څلورم نمبر کې فاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس تو. دغه وې د فاست کټګورۍ زمونې چې په دې کې شاملې وي. په هره کټګورۍ کې څلوېښت زمونې شاملې دي چې ټوټل 12 کیږي. نو دا هغه وخت ښیي چې کوم تیر شوی وي. اوس پرې راشو فیوچر ټینس ته، هغه زمونې چې راتلونکي وخت په اړه څرګندونه کوي یا خبرې کیږي پرې. دلته تاسو وګورئ په فیوچر کټګورۍ کې زموږ سره په لومړي نمبر کې سمپل فیوچر ټینس تو، په دویم نمبر کې فیوچر کنټینیوس ټینس تو، په دریم نمبر کې فیوچر پرفیکټ ټینس تو، په څلورم نمبر کې فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس تو چې ټوټل 12 زمونې کیږي. اوس به له همدې څخه وروسته راشو په دا هره زمونه نه به رڼا واچوو چې سمپل پریزنټ ټینس، سمپل پاست ټینس، سمپل فیوچر ټینس، همداسې د نوره په کومو وختونو کې د کوم مقصد لپاره کله په انګلیسي ژبه کې موږ له همدې څخه استفاده کولی شو، کارولی شو. اوس لومړی سټارټ چې اخلو د پریزنټ کټګورۍ نه اخلو. د پریزنټ کټګورۍ څخه به لومړی یوه زمونه راواخلو سمپل پریزنټ ټینس. داسې په تفصیل سره به مخته درومو. سمپل پریزنټ ټینس تاسو وګورئ، تعریف یې هم وګورئ. په تعریف کې داسې وایي
چې صدا حاضره زمونه یې په پښتو کې معنا ده هغه عمل ښایي چې په منظم ډول عادتي ورځني ډول پیښیږي، یعنې یو داسې عمل یو داسې کار چې په منظم ډول سره ورځنه ترسره کیږي او پیښیږي. اگزامپل یې همدا دی، تاسو دلته وګورئ. ښه، مصطفی goes to school every day. مصطفی هر ورځ ښوونځي ته ځي، یا مصطفی هر سهار ښوونځي ته ځي، یا مصطفی هر سهار کار ته ځي، یا موږ هر سهار کار لپاره درومو، یا موږ هر ورځ 5 وخته لمونځ کوو. نو د همدا ډول وخت ښودلو لپاره چې په منظم ډول ورځنه پیښیږي سیمپل پریزنټ ټینس استعمالیږي. انشاءالله د نورو زمونې به هم تاسو اوس ووینئ، دې سره بیا په توپیر هم پوه شئ. او پریزنټ کټګوري هم د فاسټ هم ډیره ساده ویډیو ده، ډیره په ساده ډول ترتیب شوې ده. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅ ستونزه مشکل به نه پاتې کیږي. د تعریف هم تاسو نوٹ کوای شئ، د ویډیو ته سټاپ کوئ یو څو یوه یا 2 دقیقې یا څو سیکنډه در سره اخلی. ډیر مهم نوٹ دی او ډیر مهم بهترین تعریفونه یې په دانې ما بیخي زیاته خواري کړې ده، زیات کوشش مې پرې کړی دی. اوس فراشو پریزنټ کنټینیوس ټینس ته، د پریزنټ کټګورۍ دوهمې زمانې ته. تاسو وګورئ چې دا څه وایي. ښه، پریزنټ کنټینیوس ټینس ته تاسو وګورئ. حاضره جاري زمانه داسې وایي چې دا هغه عمل ښایي کوم چې همدا اوس پیښیږي یا روان وي. داسې یو کار چې همدا اوس مهال په جریان کې وي، جاري وي. همدا ډول کار، همدا ډول عمل د همدې زمانې کار دی. لکه څه ډول تاسو دلته اگزامپل وګورئ. هغه یو مصطفی ما راخیستی چې سر مې ښه په خلاص شي، هغه یوه جمله ده چې مثال تاسو پکې ګانس نشئ په همدې خاطر ګورئ. مصطفی is going to school now. مصطفی اوس مهال په لاره دی، روان دی، یعنې په تاګ حالت کې دی، په جریان کې دی. اوس مهال مکتب ته په لاره دی، روان دی. هغه سمپل پریزنټ ټینس کې موږ بیا فقط داسې ویل چې دی ښوونځي ته ځي، خو فعل حالا روان نه و، خالي هره ورځ درومي. دلته اوس جاري دی، روان دی په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې. نو خدای دې وکړي چې په دې مو هم سرخله شوی. اوس فراشو د پریزنټ کټګورۍ درېیمې زمانې ته، پریزنټ پرفیکټ ټینس ته متوجه اوسئ. ښه، پریزنټ پرفیکټ ټینس څه وایي دا هم تاسو وګورئ. حال مکمل زمانه یا پریزنټ پرفیکټ ټینس د کوم وخت کار لپاره استعمالیږي. دغه زمانه هغه عمل ښایي چې په تیر نامعلوم وخت کې شروع شوی او ختم شوی وي. عین وخت یې نه وي معلوم چې دا کوم کار چې دی کله فایل شو او کله سار ته ورسېدو. خو یوه خبره ته مفهم وي، دا ډېر په هغه نه دلالت کوي چې یو کار په لنډ وخت کې سر ته رسېدلی وي، بیخي په لنډ وخت کې سر ته رسېدلی وي. همدې واخ لپاره پریزنټ پرفیکټ ټینس استعمالیږي. خو وخت دلته نه ذکر کېږي چې یا 10 دقیقې مخکې یا 15 دقیقې مخکې یا 1 ساعت مخکې یا پرون ورځ. نه، دلته تاسو اگزامپل ته وګورئ. مصطفی has gone to school. مصطفی ښوونځي ته تللی دی، مکتب ته تللی دی. عین وخت نه دی معلوم، خو دا دلته دا دلالت کوي چې اوس تللی دی، رسېدلی دی، د کار شوی دی. اوس فراشو د پریزنټ کټګوري وروستی زمانه پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته. ښه، تاسو دا وګورئ. حال مکمله جري زمانه هم په پښتو کې ورته ویل کیږي. تاسو تعریف لومړی وګورئ، بیا اگزامپل ته هم راځو. ښه، داسې وایي چې حال مکمل زمانه یا پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس یا پروګریسیو ټینس زمانه چې ده یو داسې عمل ښایي کوم چې په تیر وخت کې شروع شوی وي او اوس هم په جریان کې وي. امکان د ولري چې آینده ته هم لاړ شي، یعنې په آینده کې هم جریان پیدا کړي. یو کار په تیر وخت کې شروع شوی دی، اوس هم جریان لري، کار جری دی، کیدای شي نور هم کار همداسې جریان پیدا کړي. اگزامپل وګورئ. مصطفی has been going to school for 10 minutes. مصطفی 10 منټه یا 10 دقیقې کیږي چې ښوونځي ته روان دی، په لاره دی، اوس هم روان دی. همداسې کیدای شي نور هم وخت ونیسي، 10 دقیقو نه خبره زیاته شي، 11 15 20 دقیقو ته هم ورسیږي. عین په 10 دقیقې کېږي چې تاګ یې پیل کړی دی، اوس هم روان دی، کیدای شي نور هم د خبره یا زیاته شي یا زیاته نه شي یا ورسیږي زر. همدا ډول وخت، همدا ډول خبرې، همدا ډول عمل ښودل د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کار دی. نو خدای دې وکړي چې په همدې پریزنټ کټګوري په دې زمانې مو سر خلاص شوی وي. اوس راګرځو پاسټ کټګوري ته. ښه، لومړی په فاسټ کټګوري کې موږ په سیمپل فاسټ ټینس ته غږیږو، ځکه دا د فاسټ کټګوري لومړی زمانه ده.
دلته ته څه وګورئ، تعریف ته وګورئ. چې په تعریف کې څه وایي، د څه وایي چې تیرا صدا زمونه هغه عمل یا حالت ښایي کوم چې په تیر وخت کې شروع شوی وي او ختم شوی وي. یو کار شروع وي او سار ته رسېدلی وي. موږ تاسو په دې کې په کټګورۍ کې هم خبرې وکړې. عمومي کټګورۍ مې چې ښودلی چې دا هغه وخت ښیي چې کوم سار ته رسېدلی وي، تیر شوی وي. نو تاسو اوس اګزامپل ته وګورئ. مصطفی went to school 10 minutes ago. مصطفی 10 دقیقې مخته مکتب ته لاړو. ګورئ هلته موږ وخت نه و ذکر کړی په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې. هلته موږ فقط ویلي وو چې مصطفی مکتب ته تللی دی، خو وخت یې نه و معلوم. خو خیر دا دلالت و چې مثال لنډ وخت به تاسو په نظر کې نیسئ. دلته بیا وخت هم ذکر شوی دی. مصطفی ښوونځي ته تللی دی، لوړ دی، 10 دقیقې مخکې لوړ شوی و. 10 دقیقې کېږي چې دی ښوونځي ته لاړ شوی و. نو دلته وخت هم تاسو ذکر کولی شئ. اوس فرا شو د فاست کټګوري دوهمې زمونې ته، چې دوهمه زمونه یې زموږ سره د فاست کنټینیوس ټینس. دا کوم ډول کار ښیي؟ تیره جري زمونه په پښتو کې هم دې ته ویل کېږي. چې تیره جري زمونه یا فاست کنټینیوس ټینس هغه عمل ښایي کوم چې په تیر وخت کې په جریان کې وي، په تیر شوي وخت کې جریان په حالت کې وي. لکه څه ډول؟ اګزامپل مصطفی was going to school 10 minutes ago. مصطفی 10 دقیقې مخکې مکتب ته روان و، لس نه چې رسېدلی و، روان و، جاري حالت یې ښیي. نو د همدا ډول خبرې، د همدا ډول کار ښودل په انګلیسي ژبه کې د همدې زمونې کار دی. اوس فرا شو په فاست کټګوري کې درېیمې زمونې ته، چې هغه دو فاست پرفیکټ ټینس. متوجه اوسئ دې ته هم. دې ته تیره مکمل زمونه هم ویل کېږي. دا هغه عمل ښایي چې د بل تیر شوي وخت عمل څخه مخکې ختم شوی وي. یو کار په تیر وخت کې شروع شوی دی خو بیا ختم شوی دی، مخکې له دې چې بل یو عمل فایل شي. مثال هغه عمل چې شروع شوی هغه سار ته رسېدلی وي هغه کار. لکه څه ډول چې ګانس نښې فیوم. دلته وګورئ Mustafa had gone to school when I called him. مصطفی ښوونځي ته تللی و کله چې ما دته زنګ وکړ. هغه وخت دی ښوونځي ته تللی و یا مثال رسېدلی و ښیي کله چې ما دته زنګ وکړو. ګورئ دلته دغه تاک د ده تاک سار ته رسېدلی دی، مثال د ده کوم مزال چې دی د تلل. نو همدا ډول کار، همدا ډول خبرې چې مثال موږ تاسو په انګلیسي ژبه کې کوو، د همدې زمونې کار دی. نو خدای دې وکړي چې په دې مو هم سر خلاص شوی وي که ګنس شوي نه وی. اوس فرا شو د فاست کټګورۍ څلورمې زمونې ته. زموږ سره څلورمه زمونه په فاست کټګورۍ کې فاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس ده. دلته د همدې فاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس زمونې مقصد څه دی؟ تاسو دلته وګورئ. پښتو کې معنا ده تیره مکمله جاري زمونه. تیره مکمله جاري زمونه هغه عمل ښایي چې په تیر وخت کې پیل شوی وي، یو څه وخت اندازه یې دوام کړی وي خو د بل تیر عمل یا وخت څخه مخکې ختم شوی وي. دا یو داسې وخت ښایي چې په تیر وخت کې یو کار فایل شو، څه موده یې دوام وکړو، خو بیا مثال چې کله یو بل څه پیل کېږي یا وخت سر ته رسېدلی وي، بیا هم څه موده یې دوام کړی وي، نه وروسته بیا پای ته رسېدلی وي. لکه موږ تاسو په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې داسې ویل چې یو کار په تیر وخت کې شروع شوی وي، همدا اوس هم په جریان کې وي، یعنې څه موده یې دوام پیدا وي، نوره هم دوام پیدا کوي. دغسې کیدای شي جریان نوره هم ولري. خو دا زمونه بیا داسې ده پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس پار کې دا ده یا پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس ده چې دغه په تیر وخت چې کوم یو کار پیل شوی وي، دوام یې پیدا کړی وي کار څه وخت، خو بیا سر ته رسېدلی وي، همداسې نه وي چې مثال دغسې جریان پیدا کړي. خو پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس جریان پیدا کوي. اګزامپل ته وګورئ. Mustafa had been going to school for 10 minutes before he arrived there. مصطفی 10 دقیقې په تاخ کې و، یعنې مثال مخکې له هغې چې دی هلته ورسېږي 10 دقیقې مزال ده وکړو ښوونځي ته. 10 منټه
د مثال مزال وکړو 10 دقیقې تاګ یې وکړو او مخکې له هغه چې هلته دی ورسیږي خو داسې نه ده چې مثال دغسې په جریان کې ده 10 دقیقې یې مزال پیل کړی دی نه وروسته رسېدلی دی نو همدا ډول خبرې په پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې کیږي ښه اوس فراشو د فیچر کټګورۍ ته په فیچر کټګورۍ کې لومړی زمونه چې دا سیمپل فیچر ټینس ده تاسو دلته وګورئ ښه لومړی د همدې تعریف ته تاسو وګورئ ساده راتلونکي زمونه په پښتو کې همدا معنا ده هغه عمل یا حالت ښایي چې په راتلونکي وخت کې واقع کیږي تاسو ته ما د حالت ونښودو په سیمپل پاست ټینس کې هم حالت هغه چې مثال عمل نه وي سټیټ ته ویل کیږي په انګلیسي کې په سیمپل پاست ټینس کې بیا وښیم ځکه په هغه کومه د سیمپل پاست ټینس په برخه کې چې وپا کې مې د حالت ونښودو احمد په کابل کې و احمد خفا و یا مصطفی مریض و مصطفی خوشحاله و د ته حالت ویلی کیږي ښه په همدې زمانه کې عمل هم ښیم حالت هم ښیم نو سیمپل فیچر ټینس هغه عمل هغه حالت ښایي چې په آینده وخت کې پیښیږي په آینده کې یو کوم کار ترسره کیږي اګزامپل تاسو وګورئ مصطفی ویل گو ټو سکول ټومارو مصطفی به سبا ورځ ښوونځي ته لاړ شي یعنې سبا ورځ یا راتلونکي اونۍ یا راتلونکي میاشت یا مصطفی به راتلونکي میاشت کې ستودیا ته لاړ شي سفر وکړي مصطفی به سبا ورځ خوست ښار ته لاړ شي مصطفی به سبا ورځ یو آیفون موبایل واخلي دا ټول سیمپل فیچر ټینس ده حالت څه ډول ده مصطفی به سبا ورځ په کندهار کې وي مصطفی به سبا ورځ زیات خوشحاله وي دغه حالت شو نو همدا ډول خبرې په انګلیسي ژبه کې په سیمپل فیچر ټینس کې کیږي نو خدای دې وکړي چې په دې مو هم سرخلاص شوی وي اوس فراشو په فیچر کټګورۍ کې دوهمې زمونې ته چې هغه فیچر کنټینیوس ټینس ده دا تاسو وګورئ فیچر کنټینیوس ټینس چې ده همدې ته په پښتو کې راتلونکي جاري زمونه هم ویل کیږي دا هغه زمونه هغه عمل ښایي یا د هغه عمل څرګندونه کوي چې په راتلونکي یوه ټاکلي وخت کې روان وي په جریان کې وي هغه کار هغه عمل چې په آینده کې په راتلونکي کې جریان ولري ګورئ په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې موږ داسې ویل چې کوم کار چې همدا اوس جری وي په پاست کنټینیوس ټینس کې موږ داسې ویل چې کوم کار چې په تیر وخت کې جری وي په فیوچر کنټینیوس ټینس کې بیا موږ داسې وایو چې کوم کار چې په آینده راتلونکي وخت کې جری وي نو خدای دې وکړي چې په فرقي پوه شوي وي اګزامپل یې وګورئ ښه مصطفی ویل بی ګوینګ ټو سکول ټومارو مصطفی به سبا ورځ ښوونځي ته روان وي یعنې سبا ورځ به په جریان کې وي د تاک په جریان کې به وي سبا ورځ ربه شو د همدې فیچر کټګورۍ دریمې زمونې ته فیچر پرفیکټ ټینس ته دا ګورو چې دا کوم ډول وخت لپاره استعمالیږي بشپړه راتلونکې زمانه پښتو کې معنا ده بشپړه راتلونکې زمانه یو داسې عمل ښایي چې په راتلونکي کې د یو بل عمل څخه مخکې مکمل شوی وي داسې یو کار چې په آینده کې یو بل څه ترسره کیږي یو بل کار پیښیږي یو بل کار د پیدا کیږي نه مخکې تا کار خلاص کړی یا هغه کار خلاص شوی وي اګزامپل ته وګورئ په پوهیږئ مصطفی will have gone to school before you come مصطفی به مخکې له هغې ښوونځي ته تللی وي کله چې تاسو راځئ کله چې تاسو رادرومئ مصطفی به ښوونځي ته هم تللی وي ګورئ د یو کار د بل کار څخه مخکې په آینده وخت کې سار ترسیدلی دی نو همدا ډول خبرې په همدې زمونه کې کیږي اوس فراشو د فیچر کټګورۍ وروستۍ زمونې ته چې هغه فیچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس ده ښه دا هم وګورئ تعریف یې هم وګورئ معنا یې ده بشپړ راتلونکي جري زمونه همدې ته په پښتو کې ویل کیږي دا کوم ډول وخت لپاره استعمالیږي دا هم موږ په کومو وختونو کې استعمالوو ګورئ ښه نو بشپړه راتلونکي جري زمونه فیچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس هغه عمل یا کار ښایي هغه وخت لپاره یې موږ تذکروو چې یو کار په آینده کې ټاکلي وخت پورې مثال جریان پیدا کړي یعنې یو کار شروع شوی په آینده وخت کې فایل شي او څه وخت مثال دغسې جریان پیدا کړي په جریان کې وي همداسې مثال جریان په حالت کې پاتې شوی وي یعنې وروسته بیا امکان د ولري چې پای ته ورسیږي نو همدا ډول کار لپاره همدا ډول خبرې
چې په آینده وخت کې یو کار په جریان حالت کې وي څه وخت لپاره همدې زمانې څخه استفاده کیږي. دلته اگزامپل داسې وګورئ مصطفی have been going to school for 10 minutes tomorrow. مصطفی به سبا ورځ 10 دقیقې ښوونځي ته په لاره روان وي، یعنې د تګ په حالت کې وي. همدا ډول خبرې بیا د همدې زمانې کار دی. نو قدرمن لیدونکو خدای دې وکړي چې ویډیو مو تر پایه په سم ډول تعقیب کړې وي، د زمانې په هدف او مقصد پوه شوي وای. زه فکر نه کوم چې هر لیدونکي هر ورور ویډیو تر پایه تعقیب وي، دوی په هره برخه کې په هره زمانه کې کوم مشکل ولري، ځکه ویډیو ډیره په ساده ډول ترتیب شوې وه، ډیر په ساده انداز سره موږ د زمانې تاسو ته راخیستې وې. بعضې لیدونکو سره به همدا پوښتنه هم وي چې په دې کې خو نه سټرکچر وښودی شوې، نه مثال هیلپینګ ورب چې په کومه زمانه کې کوم هیلپینګ ورب، او نه د ورب ترډ او سیکنډ فارم، ځکه هره زمانه کې مختلف ډوله ورب خپل حالت بدلوي، هیلپینګ ورب هم بدلیږي. نو خامخا که تاسو همدې ویډیو ته نوي راغلي یاست، نو تاسو به د همدې زمانې کورس څخه نه خبر وای، ځکه موږ د زمانې کورس په همدې چینل نه پیل کړی و، او په هره زمانه نه موږ جدا جدا په ساده ډول په تفصیل سره ویډیو جوړه کړې ده. یعنې په هره زمانه کې مثال تعریف، هیلپینګ ورب، سټرکچر د ورب، سیکنډ ترډ فارم، مثال په دې زمانه کې کوم ورب کوم حالت ته اوړي، سوالیه، منفي، مثبت جملې ټولې شته، موږ په همدې نه ښه په تفصیل سره غږېدلي یو. نو ویډیوګانې شته په یوټیوب چینل کې، همدې زموږ آنلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل ته چې لاړ شئ، په هغه کې پلیلیست دی، پلیلیست برخه کې د انګلیسي زمانې په نوم پلیلیست ده، په هغه کې بیا ټولې ویډیوګانې شته. اگر بیا تاسو پلیلیست نشئ پیدا کوئ، د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې د همدغه پلیلیست د همدې زمانې ویډیوګانو فولډر لینک وي، په لینک کلیک وکړئ، ټولې ویډیوګانې به تاسو ته اوپن شي او پیدا کولی شئ په اسانۍ سره.